احمدشاه سر کړه راپورته لښکر ولېږه لاهور ته ستا په خاوره یې لیلام ده هرې خواته دا کلام د په خپل خاوره کې زورېږي ستا بچي دي چې کړېږي په یو تار سره بیلېږي مهاجر په نوم یادېږي دا نو څنګه خیر او شر په خپل کور کې مسافر په خپل کور کې در په درو له خپل کور نه یې وباسي شر او شور نه یې وباسي بس له زور نه یې وباسي دا حیوانو که انسانو دا چلند د مسلمانو نه انسان کې انسانیت و نه عوام کې شفقت و دروند بوډا مو بې عزت شو په اصلیت کې بې اصلیت شو خویندې میندې مو په څه کیلو پټه ترېنه پرېوتې غټ واړه یې روان کړي له لمنو یې تړلي بس وهي پسې ملنډې چې تړی مو هله پنډې نور به کوم زایان کړم کوم پټ راز به در بیان کړم دا خو پرېږده یوه بله چې کتی نه شي مس کله شور ماشور یو غوغا وه په چا کړې چا سودا وه څو مشران ورته ولاړو خاینان ورته ولاړو مهاجر په سر سودا وه صاحب جبه ناروا وه دغه ظلم دا ګناه وه اسرائیل نه هم سیوا وه نظامیانو ظالمانو پردیمال دکاندارانو سو تورمخي پنجابیانو همغوی خریدارانو چا به ویلې دا زما شو زه در واخله دغه ستا شو څه مالونه ترېنه پاتې دوکانونه ترېنه پاتې موټرونه ترېنه پاتې شرکتونه ترېنه پاتې ښه کورونه ترېنه پاتې ټول کارونه ترېنه پاتې دغه ټول به را تقسیم کړو دا د مړو مال به نیم کړو څه خبره څه خبره څه کیسه د پښتون هر ځای بیچاره ده د پښتون وینه ارزانه چې بهیږي ښه پرېمانه سر کړه پورته افغانه تاریخ جوړ کړه مسلمانه خپل غیرت دې را څرګند کړه شفقت دې را څرګند کړه چېرته ورکې را پیدا شه میرویس خان او احمدشاه شه خپله خاوره دې آزاد کړه افغانان بیرته آباد کړه دا بلاوې دې پرې وخوره دا ګناوې دې پرې وخوره په دوی راله که موسی شه منظوره نن امسا شه د منیر هوتک دعا ده دا باور مې په الله ده دا ټپه مې دې پرته وي دا ثبوت دې تا سره وي په دوی به داسې آفت راشي لکه نوح قوم به له یوې مخې نمرینه سر بیلی خو ننګ نه پرېږدي له میدانه نه تښتي جنګ نه پرېږدي د پښتنو مثال د سرو زرو دی سل پور سوځي خپل رنګ نه پرېږدي که سوال د مینې یا د رزق وشي خو بېنوا د څوک ملنګ نه پرېږدي او د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ 0 پته احمدشاه بابا مینه د داود خان څلور لارې 12 بلاک اومه کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی